د کهاني شروعات د دوه کسانو کېږي کوم چې د یو خطرناک غر ښکته راکوزېږي. په دې وخت کې ناڅاپه د دغه دواړو په یو ځای باندې خپه وښویږي او ښکته راوغورځېږي او دې منظره پس دا کهاني په شا باندې لاړه شي. اوس موږ په دغه ځای کې ډیوډ او دغه منګیتره لیسي وینو. ډیوډ یو کامیاب وکیل وي او لیسي اوس خپل سبق پوره کړی وي. دغه دواړه د یو بل سره داد نصیبه مینه لري او دې سره ډېر زر د واده کولو واله هم وي. د واده نه مخکې د چوټیانو د تېرولو دپاره دغه دواړه د عرب یو ملک ته راغلي وو. په هغه ځای کې په یو غټ هوټل کې خپله کمره نیسلې وي. شپې د خوراک په وخت کې ډیوډ په څه کار کې مصروفه وي. د سره وایي چې هغه ناوخته راشي چې په دې وخت کې بین نومې یو هلک لیسي له په خپلو پیسو باندې خوراک ورکړي او د ویډر په ذریعې سره هغې نه یوسي. لیسي په سترګو کې دا هلک شکریا ادا کړي. په لوغونتي وخت پس هغلته کې ډیوډ هم راشي. بیا لیسي ته یوه خوشخبري ووري وي ما یو داسې کیس وګټو د کوم په بدل کې چې ما بلها پیسې وګټلې او دې سره دې له یوه ګوتمه هم راوړې وه. هغه لیسي ته د واده پیشکش وکړي چې لیسي د هغه دا پیشکش په خوشحالۍ باندې قبول کړي. دغه دواړو دا فیصله کړې وي چې په سبا باندې موږ په صحرا کې یو غټ چکر لګو. خو په دې وخت کې ډیوډ ته د دفتر د میټینګ دپاره یو رنګ راشي. هغه د لیسي نه معافي وغواړي او ورسره دا خبره ورته وکړي وي زه به نن په هوټل کې پاتې کېږم او ته په خپله باندې چکر ووهه. لیسي ترې په دې خبره باندې ناراضه شي ولې چې هغې ته به داسې لګېدل چې ډیوډ هر وخت په خپل کار کې مصروفه وي او ما هلک غونته کې هم وخت نه راکوي. دې ته وجه هغه دا ځل یوازې د صحرا په چکر باندې یوازې روزي. هلته کې د هغې ملاقات بین سره یو ځل بیا وشي چې بین ورته دا ځل دا خبره وکړي زه هم هغلته کې روان یم چېرته کې چې ستاسو دا ګاډۍ راباندې راځه چې زه دې بوځم. خو لیسي ورته انکار وکړي. خو بیا چې کله دا په دې خبر باندې غونته کې سوچ وکړي چې ما خو یو ملګری هم نشته د مغز سره دا واپس بین سره په تلو باندې رضا شي. په لاره کې دغه دواړه ښکلې خبرې کوي لګیا وي. صرف په څو ګنټو کې دغه دواړه هغې صحرا ته ورسېږي. په دې ښکلي منظر په لیدو سره لیسي د ده نه سخته متاثره شي. اول خو په هوټل کې ډیوډ د خپل میټینګ تیاری شروع کړې وي. په دې وخت کې هغه ته د دې خبرې په باره کې پته لګېږي چې دفتر والا میټینګ ختم کړی دی. اوس هغه ته دې خبرې احساس وشي چې دې هس نابیسه د خپلو چوټیانو د چکره پاتې کړلمه. بل خوا کله چې په هغه ځای کې شپه راشي نو بین او لیسي د غر په څوکې باندې د شپې تېرولو فیصله وکړي. دا دواړه د یو بل سره بلها خبرې وکړي یو بل سره کپې شپې ولګوي او هم په دې طریقې سره بلها وخت د یو بل سره تېر کړي. اوس د لیسي په مزه باندې بین به خوښېدو شي. بیا په دې وخت کې د خپل ځان راقابو کړي او د هغه نه اخوا لاړه شي. په سبا باندې لیسي چې کله سترګې وغړېږي نو هغه ګوري چې بین خو د چترۍ په ذریعې سره د غر ټوپ وښې لګیا دي. هغه دې لپاره یو خط هم پرېښودلو په کوم کې چې ورته دا لیکلو زه به تا سره باقي ښکته ملاوېږم. بل سر دا مجبوره شو په خطرناکې لارې باندې یوازې دا ګاډۍ ور روان کړي او دې سره کله چې ښکته لاړه شي نو دا د مخ سره په بین باندې راکېږدي په دې خبره باندې وي که دا زه غره غورځېدلي وم نو بیا دغه دواړه چې کله ښه بلها وخت تېر کړي نو اوس دوی د خپل هوټل په اړخ باندې را روان شي. خو په لاره کې ناڅاپه بین چې کله ګاڼه ولګوي نو په دې سره هغه ګاڼه د لیسي لږه غونته کې هم خوښه نه شي. هغه دغه ریټې په کیسټ روکاږي او بار ته یې روباسي چې په دې سره بین د مخ سره ګاډۍ ودرېږي او د کیسټ د راغستو دپاره ورکوز شي ورپسې. خو په دې وخت کې ناڅاپه د ګاډۍ ټایرونه په شګو کې ورونښلي. ډېر کوښښونو باوجود هغه ګاډۍ نور هم پکې ورښکته شي او دې سره بې سره په دې وخت کې اوبه هم لږې پاتې وي. د داسې د حالاتو په لیدو سره بین دې ته دا خبر وکړي اوس به موږ له د دې ځای نه تګ د حد نصیبه خطرناک وي ولې چې نور تیز دی او موږ له به د شپې انتظار کول پکار وي. خو لیسي په ضد باندې ولاړه وه. هغه د اوبو بوتل له ځان سره اوچت کړي او یوازې د سړک اړخ ته ور روانه شي. تقریبا یوه ګنټه مزل وکړي او دې سره اوبه ورسره هم ختمې شي چې په دې وخت کې هغې ته لا پته ولګېږي چې دا ما څومره غټه غلطي وکړه. دې د وجې دا واپس د بین په اړخ باندې را روانه شي. په دې وخت کې ډیوډ په هوټل کې د لیسي هماغسې انتظار کوي خو چې کله هغه واپس رانه شي نو اوس په هغه ځای کې کله د یو چا نه تپوس کوي او کله د بل چا نه چې اخر د پولیس خواله ورشي. پولیس ته په اول کې دا خبره لکه غونته کې هم اهمه نه ښکارېږي. دې د وجې ډیوډ نور هم پریشانه شي. هغه پولیسانو له د رشوت ورکولو کوشش وکړي خو هغوی ورته انکار وکړي. بل خوا لیسي چې کله واپس راشي نو د بین نه معافي وغواړي وي تا رښتیا وي. بیا بین نقشه روباسي او دا خبره ورته وکړي موږ چې په سمه لاره باندې ځو نو په دې سره موږ بلها ستړي شو موږ سره اوبه هم کمې. دې د وجې زما نقشه مطابق موږ سره یوه لنډه لار هم شته دي خو د هغې دپاره موږ له په پیاده سفر کول پکار دي. چې کله شپې په وخت کې خپل سفر را شروع کړي نو د مسلسل ګرځېدو د وجې لیسي د حد نه سیوا ستړي شي. هغه ته د دمې دپاره ووایي خو بین ورته بار دا خبره کوي موږ له به زر تر زره مخکې تګ پکار وي ولې چې دلته کې زر تر زره د خورو د طوفان د راتلو واله دی. نو د وخت پس واقعي هغلته کې طوفان راشي د تیزو هواګانو د وجې دغه دواړه هم په ځای باندې ودرېږي یو قدم هم مخکې وانغښتلي شي. په دې کې ډیوډ ته یو ډېر اهم کال راشي د کوم نه چې ده ته د لیسي د اخري لوکیشن په باره کې پته ولګېږي. په سبا باندې دغه دواړه چې کله سترګې وغړي نو ګوري چې موږ دواړه خو په خورو کې ور ډوب شوي. وایي چې کله پاسي نو مخامخ ورته یو سړک هم په نظر باندې راشي. دغه دواړه په دې زر سخت خوشحال شو په منډو باندې په خپل پوره طاقت سره سړک اړخ ته منډې شروع کړي. په ډېر زر هغوی ته را پته ولګېږي چې سړک ته د ورسېدو دپاره موږ له به په یوې غټې کندې باندې تېرېدل پکار وي. لیسي هغه ته دا مشوره ورکړي وي راځئ چې ښکته کوشو بیا به بره وخېجو. خو بین چونګې پوهه ورته ووایي موږ اوس ستړي شو موږ ته د آرام ضرورت دی. په دې کې ډیوډ چې کله د لیسي اخري لوکیشن ته ورسېږي نو هلته کې هغه یو بوډا سړي سره ملو شي کوم چې د تصویر وښایي چې دی د مخ سرې وپېژني. بیا د دا خبرو کې وي لیسي د یو ځوان سړي د غرونو په اړخ باندې تللې ده. ډیوډ دغه نه مرسته وغواړي او دې سړي څه پیسې ورله هم ورکړي. د سړي وایي چې هغه ورسره خپل دوه کسان ولیږي. بل خوا دغه دواړه د آرام د کبو نه پس خپل پیراشوټ روباسي دې دپاره چې موږ د هوا په ذریعې سره په دغه کندې باندې تېر شو. لیسي د دا طریقه خطرناکه ښکاره شي. هغه دا فیصله کړې وي چې زه به په خپله باندې هم په دې
کندې باندې کوزیږم بیا په برخېږم او دا وخت وي کوم چې موږ د کهانې په شروعات کې کتلو. دغه دوان چې کله ښکته کوزیږي نو په دې وخت کې د لیسي خپو خوېږي چې په دې وخت کې ناڅاپه بن خپل لاس را مخکې کړي خو دې سره د خپه چې کله خوېږي نو په دې طریقې سره دغه دوان ښکته وغورځېږي. بیا چې کله دغه دواړه پوښ کې راشي نو لیسي ګوري چې زه خو بد شوی یم خو دې سره بن لا اوس هم ځوړند دی پوره طاقت ولګوي هم په دې طریقې سره بری راوخیږي. په دې سره دوی ته دا پته هم ولګېږي چې بن سخت زخمي شوی دی. دغه په وجود کې یو تیره کاڼی ورننوتلو د سره وایي چې هغه اوس د ګرځېدو قابل هم نه پاتې. په دې کې ډیوډ د یو غټ ډخر څوکې ته وخیږي. هغه څوکې ته چېرته کې چې بن او لیسي شپه تېره کړې وه. په ځای کې هغه ته د لیسي کیمره میلو شي په کوم کې چې ویډیو په کتو سره په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي. لیسي هغه بن نومي هلک سره د حد نصیبه خوشحاله په نظر باندې راځي چې دې په لیدو سره هغه لطفیمې ښکار شي او د لیسي د پرېښودو فیصله وکړي. په دې کې بن چې کله خپل حالت ته پام وکړي نو هغې لیسي دا مشوره ورکړي ما پرېږده او ته یوازې به راوخېږه. اوس لیسي دا فیصله وکړي زه به د پیراشوټ په ذریعې سره بل اړخ ته ځم ولې چې اوس هغې سره ځان د بچ کولو همدغه واحد لاره پاتې وه. لیسي همت وکړي او د بلاکو ایشو نه پس اخر د پیراشوټ پوجتولو کې کامیابه شي. په بل کې هر څه ټیک ټاک روان وي خو ناڅاپه هواګانې تیزې شي د سره وایي چې دا خپل ځان ناقابونه کړلی شي او یو غټ سړی وجنګېږي او بیا ښکته راوغورځېږي. بیا چې کله دا پوښ کې راشي نو پوښ قسمتۍ سره دې ته په خپلې خوا کې اوبه په نظر باندې راشي. چې کله اوبه وڅښي نو په دې وخت کې هغې ته یوه وړه جینۍ میلو شي. په بل کې دې نه یېرېږي خو چې کله دا ترېنه مرسته وغواړي نو هغې د خپلو خلکو خواله راولي. هلته کې په ورسېدو سره لیسي د مغز سرې را بېهوشه شي او بل خوا ډیوډ د خپل واپسې تیاري شروع کړې وي. په لاره کې هم هغه دوه کسانو ته د بن ګاډي په نظر باندې راشي. کوم چې کله خپل ګاډي ودرېد دغه ګاډي ته پام وکړي نو په هغې کې ورته بلا سامان په نظر باندې راشي د سره وایي چې هغوی نیت په خرابېدو شي. هغوی ته هغه صورتحاله د فایدې د اخیستو فیصله وکړي او په دې کې لیسي دا ټول قبیلې والا ځان سره کړي او د بن د مدد دپاره په اوښانو باندې ځان سره را روان کړي. هغوی چې کله هغه زخمي بن ځان سره را روان کړي نو د مغز سرې خپلې قبیلې ته یې راولي. هغه کسان دوی له علاج کړي هوش کې په راتلو سره بن ته خپل ځان په مکمله توګه باندې محفوظ محسوس شي. په سبا باندې هغه د قبیلې والا خلک د دوی بلا مهمان نوازي وکړي او دې سره هغه دوه کسان په دوی پسې په ګرځېدو کې هغلته کې راورسېږي. هغوی دوی ته دا خبره وکړي موږ به تاسو پسې ډیوډ رالې کړي تاسو زموږ سره شئ موږ به تاسو په ښار کې پرېږدو. لیسي او بن په دماغ سره یقین وکړي هغوی سره په ګاډي کې راکښېني او په لاره کې هغوی ته را پته ولګېږي چې ډیوډ هم دغه کسانو سره د ګاډي په ډیګۍ کې بېهوشه پروت دی. دغه کسان دغه دواړه هم راګیر کړي ولې چې دوی دا منصوبه جوړه کړې وه چې دغه دواړه به موږ د انسانانو په سمګلرانو باندې خرڅوو. دا ټول پټرول یو خوشي ځای ته ورسېږي چېرته کې چې یو خریدار د مخکې نه دوی په انتظار و. هغه سوداګر د مغز سره د بن په زخم باندې ګزار وکړي د سره وایي چې هغه په ځمکه باندې راغورځېږي. خو بیا چې کله د هغه نظر په لیسي باندې پروزي نو هغه دې کسان ته دا خبر وکړي زه به تاسو ته د دې جینۍ په بدل کې بلا پیسې درکړم. هغو کسان ورته دا خبر وکړي چې موږ تا سره صرف او صرف د بن او د ډیوډ سودا کړې ده. کله چې کسان زبردستي شروع کړي نو په دې سره لیسي هغه کس په مخ باندې لاړې برتو کړي. په سره هغه کس تمانچه روباسي چې په دې وخت کې ناڅاپه دغه سمګلرانو دا کسان په منځ کې جګړه را شروع شي. په لږ غونډې وخت کې هغه ټول پټوله کسان یو بل مړه کړي او په اخر کې صرف او صرف هغه سوداګر پاتې شي. چې کله واپس د لیسي د وجلو دپاره تمانچه راوچته کړي نو په دې وخت کې زخمي بن په خپلو زخمي لاسونو باندې تمانچه روباسي او د هغه نه ډز پورته کړي او په دې طریقې سره ډیوډ لیسي او بن درې باڼه بچ پاتې شي. خو مسله دا وه چې دوی ګاډی لا اوس هم ګیر بن په ګډ پټ حالت کې دوی دا خبر وکړي د ګاډ د ډیرو نه هوا وباسي او په دې طریقې سره ګاډی به ډېر په اسانۍ سره دې شګو نه وځي. په سره ډیوډ ته تپوس وکړي وي تا مخکې ولې داسې چل نه کوو چې بیا هغه ټولې خبرې صفا کړي. دا طریقه ما تر مخکې نه معلومه وه خو ما دې د وجې داسې ونه کړل چې ما سره دا لیسي د ډېر نه ډېر وخت تېر کړی شي ولې چې ما سره ملګرې نه وه. بیا چې کله دوی دا ټایرونه هوا وباسي او ګاډی را روان کړي بیا دغه درې باڼه د خپل ښار په اړخ باندې را روان شي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.